په یوه آرامه او ښکلي کور کې یوه 6 کسیزه کورنۍ اوسېده. پلار، مور او د هغوی 4 کوچني ماشومان. کور له مینې ډک و، خو پلار باور درلود چې سخت قوانین د ښه تربیت راز دی. پلار خپلو ماشومانو ته وویل بې اجازې خبرې مه کوئ، منډې مه وهئ او که تېروتنه وکړئ سزا به وي. ماشومان چوپ ولاړ وو او د پلار خبرې یې اورېدې. پېښورۍ چې مخکې به یې تل خندل او پوښتنې به یې کولې، اوس غلې ناسته وه. هغې نور د نوو شیانو زده کولو ته زړه نه ښه کاوه. ورځ تر بلې کور ډېر خاموش شو. ماشومانو نور په ازاده توګه نه خندل او نه یې خبرې کولې. هر څوک د تېروتنې له ویرې خاموش ناست و. هېواد خپل رسمونه پټول. هغه وېرېده چې که یې څوک رسمونه وویني شاید ورباندې نیوکه وکړي. کله به چې مشرانو ورسره خبرې کولې ماشومان به ډېر شرمېدل. دوی به ورو خبرې کولې او سترګې به یې ښکته وې. یو ورځ د ډوډۍ پر مهال له مڼې نه په غلطۍ اوبه توی شوې. ټول ماشومان چوپ شول ځکه هغوی د پلار له غوسې وېرېدل. خو د ماشومانو مور په نرمې خندا وویل غلطي له هر انسان کېدلی شي. دې خندا د کور چوپتیا لږه ماته کړه. هغه شپه د ماشومانو پلار ډېر فکر وکړ. هغه پوه شو چې سخت قوانین که څه هم نظم راولي خو د ماشومانو خوښۍ او باور هم کموي. له هماغې ورځې وروسته پلار خپل چلند نرم کړ. اوس ماشومان کولی شي خبرې وکړي، لوبې وکړي او خپلې تېروتنې پرته له ویرې ومني. ورو ورو کور بیا له خندا، مینې او خوشحالۍ نه ډک شو. له خپلو ماشومانو سره مهربانه اوسئ. د ماشومانو پوښتنو ته په حوصله ځواب ووایئ. د ماشومانو احساسات درک کړئ. اجازه ورکړئ چې وخاندي، زده کړه وکړي او په آزاد زړه لوی شي، ځکه همدا کوچني ماشومان سبا د ټولنې راتلونکی جوړوي. د نن ورځې سالم او خوشحاله ماشوم د سبا ورځې سالمه او خوشحاله ټولنه